زلمی خلیلزاد ولسمشر غني ته د رحمت الله نبیل په اړه شکایت کړی دی. خلیلزاد د نبیل په اړه ولې غني ته شکایت کړی دی، حقیقت څه دی، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. خلیلزاد ولسمشر غني ته له رحمت الله نبیل شکایت کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي حکومت باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې سوله تخریبوي. یوې سرچینې صحیحون ورځپاڼې ته وویل خلیلزاد کابل ته خپل وروستي سفر پر مهال ولسمشر غني سره غونډه کې مخامخ د رحمت الله نبیل نوم اخیستی او ویلی دی چې نوموړی پر لپسې په طالب مشرانو پسې اپوهات وایي او دغه چاره د سولې پروسه زیانمنوي. خلیلزاد ولسمشر غني ته له رحمت الله نبیل څخه د شکایت په ډول ویلي اوس طالبان د سولې چوکاټ ته داخل شوي او باید ورپسې مخربانه تبلیغات ونشي او حکومت دی د دغو کسانو مخه ونیسي. رحمت الله نبیل په دې وروستیو کې پرله پسې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له پټو معاملو پرده پورته کړې او د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې په وروستي ټویټ کې لیکلي که د طالبانو مشر په بند کې وو نو د هغه بچیان له کومه ځای شول. اشاره یې دې ته وه چې ملا برادر د سولې پر سر د امریکا او پاکستان ډیل لپاره قطر ته لیږدول شوی دی. رحمت الله نبیل دغه راز هغه ته د پاکستاني او افغان پاسپورټونو د صادرېدو ترمنځ د نیټې توپیر ته په اشاره ویلي چې ملا غني برادر په پاکستاني پاسپورټ قطر ته استول شوی دی. په هر کې سرچینې وایي کابل ته د خلیلزاد د وروستي سفر پر مهال ولسمشر غني هغه ته شکایت وکړ چې طالبان له خپلې هوکړې سرغړونه کوي او بریدونه یې تر پخوا 2 چنده او آن ځینې مهال 3 چنده زیات کړي دي. خو په جواب کې خلیلزاد ورته وویل طالبان هم شکایت دارند که عملیات‌های نظامی حکومت افزایش یافته، یعنی طالبان هم شکایت لري چې د حکومت عملیاتو زیاتوالی پیدا کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.